ها دا یو ورور سوال وختي وکړو نږدې وخت کې وی موږ دا سپوږمۍ ولیده دې میاشتې نو یو ملګري بیا دغه ټیم کې دعاګانې شروع کړې او دعاګانې غوښتې نو هغوی بیا سوال وکړو رابطه یې وکړه تپوس یې وکړو دا سوال ډېر فایدهمند دی چې ملک کې داسې کېږي چې کله سپوږمۍ ولیدی شي د میاشتې نو بعض خو ته ښه برابر کیني او د سپوږمۍ ته ګوري او لاسونه اوچت کړي او دعاګانې غواړي او دا کېږي هلته چې دا شتي که نه نو جواب د دې مسلې یاد کوي د رسول صلی الله علیه وسلم نه په دې ځای کې خاص ذکر نقل دی فقط او زمونږ کار څه دی الله وی لا تقدموا بین یدی الله ورسوله د الله او د الله د رسول نه به نه مخکې کېږي زمونږ کار صرف تابعداري کول دی اتباع ابتداع نه د ځان نه نوي سره ویسته زمونږ کار نه دی زمونږ کار دی تابعداري وجه دا ده چې دا دین الله موږ ته پوره رالیږلی دی داسې نه دي ویلي چې دې کې څه پاتې دي هغه ټانکې مانکې پکې تاسو ولګوئ داسې موږ ته نه دي ویلي خو داسې ویلي چې پوره دین مې درلیږلی دی او تاسو ته نور څه اختیار نشته صرف یوه لار ده هغه د تابعدارۍ لار رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله سپوږمۍ ولیده نوي میاشت به راښکاره شوه نو هغه به یو دعا یو ذکر وي الله اکبر بعضو کې سره الله اکبر مخکې راځي اللهم اهله علینا بالیمن والایمان او په بعضو روایتو کې راځي بالامن والامان والسلامة والاسلام ربي وربك الله دا ذکر به رسول وسلم او دا دعا به یې غوښته چې الله دا میاشت زموږ دپاره د امن میاشت وګرځوه او د ایمان چې زموږ ایمان پکې سلامتي زموږ اسلام پکې برابري موږ پکې په سلامتیا سره اوس د دې نه اخوا سپوږمۍ ته کېناسته میاشت ته کېناسته هغې ته دې مخ کړی او لاسونه دې اوچت کړي او اوږدې اوږدې دعاګانې غواړي دا د رسول وسلم نه نه نقل دا مسله یاده کوي چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه نه دي نقل او ټول خیر د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې دی او ټول شر هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعداري نه کولو کې دی دې ته اوس خیر نشي ویلی سړی راشي ما ته وایي چې خیر ده خو ناستې ځان له دعا غواړي نه خیر نه دی که چې دا که خیر وی نو بیا به د دې بیان رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته کړی او که خیر وی نو صحابه کرام او د دین دا مشران هغه به ورته زموږ نه مخکې شوي ځکه چې خیر هغوی زموږ نه زیات پېژندو نو چې اوس موږ یو کار نوی راویستو هغې ته خیر وایو دا د کوم ځای خیر شو بیا نو دغه ټیم کې هغه اذکار او دعاګانې غوښتی شي چې کومې د رسول صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي فقط او هغې سره د دې ذکر سره هم ګوره لاس اوچتول نشتي چې ته باقاعده میاشت ته ګورې اللهم اهله علینا بالیمن والایمان والسلام نه نشتي نو بل کس به دلته هم وایي چې لاس اوچتولو کې څه دي زه هم دا وایم چې لاس اوچتول ښه کار دی خو په هغه ټیم کې رسول وسلم دعا غوښته غوښته که نه یې غوښته او هغه ته هم پته ده چې لاس اوچتولو کې عاجزي ډېره ده هغه ته پته وه که نه او بیا هم لاس نه دي اوچت کړي نو ما ورته څنګه د هغه نه مخکې کېږو مکمل تابعداري د هغه دا ده چې ته دعا وغواړه بغیر د لاس اوچتولو نه فقط د دې نه اخوا نور څه نشتي والله اعلم ها دا ورور سوال کړی دی وی یو ډاکټر په داسې اسپتال کې کار کوي چې هغه اسپتال د انشورنس د کمپنۍ نو د دې دا کار دلته جایز دی او که نه لکه اسپتال پوره د انشورنس د کمپنۍ دی او دا مسله معلومه ده چې اسلام کې د انشورنس نشتي وجه دا ده چې دې کې زیاتې دی د یو طرف سره او رب العالمین زیاتې نه خوښوي د چا سره چې انشورنس کې لازم زیاتې دی یا خو هغه کمپنۍ سره زیاتې دی یا چا چې انشورنس کړی د هغه سره زیاتې دی که هغه هر قسم انشورنس وي که زه د میاشتې مثال کې 2000 ریاله ورکوم د کال
یا 1500 ریاله ورکوم، کیدای شي زما ونه لګي 2000 زه د 2000 زما ضرورت رانشي خو زما نه لاړې ټولې، او کیدای شي ضرورت د 10,000 راشي، د 20,000 راشي، د 1,00,000 راشي، نو ما خو دغه ورکړي نه دي، دا کمپنۍ والا په څه لګوي؟ د هغوی سره زیاتی شو. نو الله رب العزت غواړي چې نه زما سره زیاتی وشي نه د بل سره زیاتی وشي، او لا ضرر ولا ضرار، دا شریعت کې قانون دی، نه به ځان له نقصان ورکوي نه به بل له ورکوي. اوس کوم خلک چې د اسلام په ښایست نه دي خبر او د اسلام نه خبر نه دي، راشي اعتراض وکړي نو انشورنس کې څه دي او جدي کې خو خیر دی او دا خو ډېره اسانتیا شوه. دا دومره کم سړی چې اعتراض کوي د اسلام په دې حکم باندې، دا دومره کم عقل انسان دی چې ده ته د خپلې فایدې او د نقصان هم پته نشته. دی ما ته وایي دې کې خیر دی، څه چې خیر پکې دی، تا چې دا دومره پیسې ورکړي دا لازم تا نه لګي؟ وایي نه ما نه خو نه لګي، نو دا تا سره زیاتی ونه شو؟ نو دا دومره کم عقل دی چې خپل تاوان باندې هم نه دی پوه چې زما سره څومره تاوان کېږي، زما نه څومره تاوان وشو. بیا ته حساب وکړه، ځه د هر شي د انشورنس حساب وکړه چې څومره پیسې تا نه هسې واخیستی شوې، بیا دې بل طرف ته وګوره د هغه سره څومره زیاتی کېږي. د 1,000 روپو په مقابله کې هغه تا له 1,00,000 روپۍ درکوي، 50,000 روپۍ درکوي، 6,000 روپۍ درکوي. ولې د هغه نه دا مال اخیستی کېږي؟ نو په شریعت کې زمونږ خیر د دنیا او خیر د آخرت پروت دی. ښه اوس دا ډاکټر دی په داسې هسپتال کې کار کوي چې هغه هسپتال د انشورنس د کمپنۍ دی، دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب دا کار بالکل جایز دی. د ډاکټر په داسې هسپتال کې ډاکټري کول جایز دي د دوو خبرو د لاسه. یو دا ده ګوره، جایز دی یو مسلمان لره چې هغه کاروبارو کې او کارو کې د هغه چا سره چې هغه سودخور دی، چې د ده دا کار روایي، چې د ده دا کار صحیح دا روایي، شرط پکې دا دی. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم تجارت او معامله د یهودو سره وه، د بعضو صحابه کرامو نه ثابت هغوی مزدوري کړې د یهودو سره، او یهودیان مشهور پسه وو، هغوی به سود خوړو. دا مشهوره مسله وه د هغوی چې هغوی به سود خوړو. لکه امام طبراني رحمه الله دا روایت راوړی د کعب بن عجره رضی الله عنه، هغه وایي زه رالم په رسول صلی الله علیه وسلم پسې فرأیته متغیره، چې په رسول صلی الله علیه وسلم پسې رالم نو د مخ مبارک دا رنګ یې بدل شوی و. ما ورته وایي چې زما پلار دی په تا قرباني، ما لي اراک متغیره، ما ستاسو دا رنګ چې دی د مخ ده ما ته بدل ښکاري. وی راته وایي چې د 3 ورځو نه چې د ژوندي انسان خېټې ته څه دي زما خېټې ته نه دي تللي. نو وی زه لاړم د هغه ځای نه او په سوچ کې او فکر کوم، دی ځان له غریب کعب بن عجره رضی الله عنه په هغه صحابه کرامو کې نه و چې مالدار و. نو وی زه لاړم، اوس روان یم په دغه سوچ کې چې ومې وکتو یو یهودی لګیا دی په خپل اوښ باندې اوبه څښي، اوبو ته یې ودرولی او د اوبې به له راویستې د کوهي نه. نو یې ما ورته وایي چې دا کار به دله زه وکړم. نو هغه راته وایي چې په هره بوقه باندې چې تی راوباسي تاله به کجوره درکوو. دا په هغه وخت کې مزدوري اکثر دقه وه چې هغه به، بلکې هغه وخت نه نږدې وخته پورې زمونږ د خپلو مشرانو نه خبرې اورېدلي چې موږ به سامانونه اخیستو خرڅول په جوارو په غنمو، جوار به مو ورکول غنم به مو ورکول، د هغې به بدل کې موږ یو شی او بل شی اخیستو. نو دا نغد روپۍ چې استعمالیږي دا اوس دې زمانه کې دا خبره سټارټه شوې ده ډېره، دا نه یم چې نه وه خو دې زمانه کې تقریبا هغه خوراک باندې چې به یو شی بل شی اخیستو هغه تقریبا ورک شوي دي. که یې چېرته بعضو علاقو کې بعضو ملکونو کې نشم ویلی، نور اکثر هغه طریقې نشتي. نو بیا یو څو کجورې مې جمع کړې فاتیت به النبي صلی الله علیه وسلم، امې رسول صلی الله علیه وسلم له راوړې. وی راته وایي چې من این لک یا کعب، دا تا د کوم ځای نه راوړې؟ وایي ما ورته خپله خبره ټوله وکړه.
او بیا وی رسول سلم ما ته چې کعب ته په ما ډېر مینې ما چې او یا رسول الله ډېر محبت کوم تاسو نو بیا راته وایي چې ما سره چې څوک محبت کوي په هغه باندې امتحانونه او سختې راځي نو ځان ورته تیار ساته الغرض زموږ مقصدي خبره دي کې څه وه یهودو سره مزدوري وکړه او یهودیان څه دي سودخور دي بل په یو دلیل والا علي رضی الله عنه روایت ته ما د هغه په سیرت کې ذکر کړی مو امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی هغوی یو ورځ زه د رسول الله وسلم د کور نه راووتم او د جمعې ورځ وه ډېر یخ نو یو سرمن را سره وه چې هغه رنګ کړی شوی و او هغه مې په ځان باندې راواچول او بیا مې په دې منځ کې په څه شي باندې وتړله او ډېره په زور مې وتړله په دې خېټه کې ځکه چې و اني لشدید الجوع په ما لوږه وه خو سمه لوږه او که د رسول وسلم کور کې څه ما به ترې خوړلي وو خو هلته ما څه ونه موندو نو بهر ته ووتم ما چې ځان له به څه خوراک را پیدا کړم فمررت بیهودي یهودی مې ولیدو نو هغه لګیا دی په دې خپل پټي کې او اوبه راوباسي د دې کوهي نه نو زه ورته ورښکاره شوم دې پټي ته دې باغ ته وی راته وی چې ما لکه یا عربي بانډچي ته دلته څه کې بانډچي ورته ولې ووی دا سرمن په ځان راچولی وی نه پېژندو بانډچي وی ته دلته څه کې که راځې او را سره مرسته کې نو د هره بوقه چې راوباسي نو کجوره به درله درکړو وی ما ورته چې صحیح ده وی دروازې کوره وکړه زه ورننوتم او بس پړی مړی هر څه راله راکړو نو چې ما به بوقه راوویستو نو هغه به کجوره راکړه